شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. په پریویس لیکچر کې مونږ ټیبل ویلې او صحیح ده. نن به راځو مونږ به وایو څه شی پکچرز وغیره څنګه راوړلی کېږي په MS Word کې. لوک که تاسو غواړئ مطلب خپل پی سي نه پکچرز MS Word ته راوړئ نو په پکچرز باندې به چک کوئ. که تاسو کوم ځای کې پکچرز وي تاسو هغه پکچر سیمپلی انسرټ کولی شئ دې ځای کې. صحیح ده. فار ایگزامپل سپوز ما سره دلته کې دي دا دي ما سره دا پکچرز دي. فار ایگزامپل ما سره دا فون دی لوک دا ما راوړلو پکچر مې راوړلو که نه دي په کار نو را به شو واپس به یې څه کړو ډیلیټ کړو. صحیح ده. او که د نیټ نه دي په کار وي نو تاسو داسې کار کولی شئ نیټ نه هم راوړی شي. صحیح ده. بل موږ سره دی شیپ. که تاسو چېرته شیپ وغواړئ کوم یو شیپ نو شیپ ډرا کولی شئ. شیپ یوازې نه چې تاسو صرف شیپ ډرا کوئ. صحیح ده. دنه تاسو مثال ډیزاینینګ هم کولی شئ. صحیح ده. دکې به زه ډیزاینینګ انشاءالله کوم. مختلف شیپس دي که تاسو وغواړئ نو دې ځای نه انسرټ نه راوړی شي. صحیح ده. بل موږ سره دی دا پکې چونکې موږ 2019 استعمالو دا پکې آیکنس پکې هم دی. که چېرته نیټ د سره وي نو آیکن هم راوړی شي. صحیح ده. 3D موډلز هم راوړی شي که نیټ د سره وي. صحیح ده. دا مختلف دغه دي موږ سره مطلب استعمالیږي موږ یې راوړی شو. صحیح ده. په ډاکومنټ کې اډ کولو لپاره. بل دا موږ سره مثال که ته وغواړې ستاسو یو اسایمنټ وي او هغه یو انفارمیشن وغیره ته په ګراف کې ور شو کول غواړئ نو ته د څه نه هیلپ اخیستی شې سمارټ آرټس نه. صحیح ده. مطلب یو پروسیسینګ وي یا نور څه داسې وي میکسچر وي نو ته د دې ځای نه څه کولی شې ګرافیکلي کمیونیکیټ کولی شي که چې مطلب دا داسې شوی دا داسې د ګراف په تھرو. صحیح ده. نو راځو فار ایگزامپل 1 2 3 4 5. صحیح ده. زه کس ته یم چې لکه پهله 1 بیا 2 دی بیا 3 دی بیا 4 دی بیا 5 دی. صحیح ده. او که زه داسې وکړم دا ښه ښکاري او که نه زه داسې وکړم راشم انسرټ ته راشم یو ګراف راوالم سمارټ آرټ. صحیح ده. سایکل والا ګورئ میکسچر تاسو په کیمسټري کې لیدلی وي میکسچر جوړئ دا هایډروجن دا پکې ور واچول شو لکه دنه به څه جوړېږي. ته هر څه دا کولی شو. زه سایکل ته رالم پروسیسینګ والا ته سایکل ته د باندې مې چک کو چینج کلر ته رالم دلته نه دا مې 1 کو دا مې 2 کو ته مې پهله 1 وي بیا 2 وي بیا 3 وي بیا 4 وي بیا 5 نو اوس دا ښه ښکاري که هغه بلکل افکورس دا یو ښه ښکاري. صحیح ده. نو تاسو داسې کې څه دا سمارټ آرټ استعمالولی شئ. مونږ به انشاءالله په شیپس کار کوو. صحیح ده. شیپس کې به مونږ یو څو ډیزاینونه جوړو هغه نه پس به بیا مخې ته پروسیډ کوو. آی هوپ د تاسو په دې پوه شوي وئ. صحیح ده. بل دا خو څه انفارمیشن وغیره پکې شو کول غواړئ نو په سمارټ آرټ کې مونږ شو کوو. صحیح ده که نه. او که تاسو غواړئ مطلب ډیټا پکې شو کول مطلب یو ویلیو پکې شو کول غواړئ په ګراف کې یو ریټ پکې شو کول غواړئ یو څیز نو هغه ته به څه کې شو کولی شي چارټ کې. صحیح ده. دا زیاتره په کرکټ کې استعمالیږي داسې دا هم کرکټ کې دا زیاتر په دې دا هم کرکټ کې استعمالیږي خو زیاتر چې کله الیکشن وشي نو موږ ته دا شو کېږي. صحیح ده. بار دپاره خپل دي ایریا معلومولو هر یو دپاره خپل دي. صحیح ده. موږ راځو فار ایگزامپل پای به پکې وایو. صحیح ده. پای کې موږ سره مختلف فار ایگزامپل پریزیډنټس دي. صحیح ده. الیکشن دی د پریزیډنټس الیکشن. صحیح ده. موږ سره پهلنی دغه دی 1 دی یو پریزیډنټ بل 2 دی یا داسې کار وکړو یو M دی یو T دی یو J دی یو E دی. صحیح ده. اوس راځو مثال تاسو چاله اوټ ورکوئ نو دلته به راشي ډېرېږي به د 3 ویې وړل فار ایگزامپل د 2 ویې وړل د 7 ویې وړل د څو ویې وړل 1 ویې وړل. صحیح ده.
نو تاسو ته دلته ګراف کې په ظاهره شو کېږي چې کوم یو ډېر ویوړل جې کوم کلر یې دی دا. که تاسو بیا هم غواړئ مطلب زه دې ما ته پته ولګي چې کوم یو ډېر ویوړل، دلته به راشئ دا یو ووالئ، د نه پس به بیا واپس څه وکړي چینجز به پکې راولي، نو پته به یې ته لګي. صحیح ده چې چا څونه پرسنټ مطلب پوینټس وړي دي. صحیح ده. یو خو دا که کرکټ دپاره استعمالوئ بیا به دا استعمال کوئ. صحیح ده. سوري دلته به راشو چارټس، دا چارټ به ووایو اوکې به کې ګوره دلته کې فار ایگزامپل دلته موږ څلور ټیمونه دي، دا دوه به ترې ډیلیټ کړم. څو اورې دي پهله موږ د 10 اورو رنګ ریټ راوباسو، بیا د فار ایگزامپل 30 راوباسو، بیا د 50. صحیح ده. دو ټیمونه دي، یو دا ټیم دی یو دا ټیم دی. صحیح ده. یو سکور وکړه 200، بیا دې بلو ته عمدي وکړه په هغه نه پس 120، بیا یې وکړه 180، د نورو بس یې وکړه 330. صحیح ده. بیا یې بس یې وکړه 210 او بیا یې بس یې وکړه 88 دي دونه. صحیح ده. اوس به ټوټل سکور راوباسو، یا ټوټل سکور. صحیح ده. دلته به راشو الټ از ایکول ټو به پریس کړو، انټر به کړو. ګوره چا وګټلو میچ، ګراف د چا ډېر اوچت تللی دی. که داسې ته نه ښکاري دلته نه راشه یو بل ګراف واله فار ایگزامپل چې کوم کې شو شوي وي دا. صحیح ده. چا وګټله دی، ولې دلته سکور ته وګوره دې ته وګوره. آی هوپ تاسو به پوه شوي وئ. صحیح ده. بل موږ سره د سکرین شاټ اوس ګوره زه چې زه دا میگزیمایز کړم دې ځینې څه کړم ریسټور ډاون یې کړم یا میگزیمایز یې کړم. صحیح ده. نو څه کېږي ما سره ګوره دا ما میگزیمایز کړو، د ده په شا ما سره دا ډاکومنټ دی دا بل دا. صحیح ده. نو که زه اوس سکرین شاټ اخیستل غواړم نو کوم یو فایل نه به ماته لي چې کوم په بیک دی سکرین شاټ دا ګوره ودې کوم ځای نه اخیستل غواړې زه ورته یم دونه دا رالی که نه. صحیح ده. که نه غواړئ ډیلیټ یې که واپس، دا به هم زه ډیلیټ کړم د نه دا ټیبل وغیره. صحیح ده. اوس فار ایگزامپل د ده په بیک ما سره سم نشته دی، د په بیک ما سره سم نشته دی. اوس فایل یې بل فایل، نو چې اوس ظالمه نو کوم ځای نه به لي سکرین شاټ د ډیسکټاپ نه لوک ته ماله دا راوله. صحیح ده. آی هوپ تاسو پوهېږئ. صحیح ده. ایزي دي. که ګیټ ایډ انس نه راوستل غواړئ څه مای ایپ انس نه ایډ انس نه سره راوستل غواړئ. صحیح ده. نو تاسو دې ځینه مطلب پکچرز وغیره سره راوستل غواړئ دې ځینه هم راوړی شئ آنلاین. او که آنلاین ویډیو غواړئ آنلاین ویډیو هم د نیټ نه راوړی شئ. صحیح ده. یو آر ایل وغیره که درته یاد یې هغه ورکړه، که نه نو بس ګوګل ته لاړ شئ هلته نه یې کاپي کړئ دلته یې پیسټ کړئ. صحیح ده. آی هوپ تاسو به په دې پوه شوي وئ. که څه مسله وي نو تاسو ویلی هم شئ ما ته. سو سی یو ان د نیکسټ لیکچر. الله حافظ.